سرکی، لیکوال شاگا هیراتا، مترجم محمود مرهون. یو وخت د وختو په یو کلي کې یو کوچنۍ نجلۍ اوسېده چې د کلي پر ټولو خلکو ډېره ګرانه وه. د هغې پر انا کوچنیان ډېر ګران وه. د هغې د زیږېدلو په ورځ یې هغې ته یو ښایسته سورپوړنی ورکړی. نجلۍ چې دا سورپوړنی ولیدی ډېره خوشحاله سوه او نارې یې کړې: واه واه، ستا څخه ډېره مننه انا جانې. د هغې پوړنی ډېر خوښ سو. د هغې ورځې وروسته هغې کوچنۍ نجلۍ هره ورځ خپل سورپوړنی پر سر کوي او د کور څخه به د باندې راوتله. خلکو به هغې ته ویل: ناوکۍ، ته په دا سورپوړني کې څنګه ښه ایسې؟ نو هغه و چې نجلۍ به بیا هغه پوړني هیڅ د باندې نه وتل. نو خلکو په دې خاطر پر هغې سرکۍ نوم کښېښوی. یوه ورځ د سرکۍ مور هغې ته وویل: لورکۍ، انا دې زکام سوې ده، نو ته به ورسې او دغه یو بوتل د مالټې شربت او یو څو دانې کلچې به هغې ته وروړي. بیا یې نصیحت ورته وکړئ: پام دې یې پر لارې شیطاني میطاني ونه کړې، د لارې څخه بلې خواته ولاړه نه سې، د بېګانه خلکو سره خبرې هم مه کوه. پر سترګو مورکۍ سرکۍ دا وویل، بیا په خوشحالي د کور څخه ووته. کله چې هغه په ځنګله ننوته، نو یو لیونی شرموښ په مخه ورغلی او ورته ویې ویل: داسې چابکه چابکه چیرې روانه یې؟ سرکۍ وخندل او ورته ویې ویل: د خپلې انا جانې پوښتنې ته هغه خوارکۍ ناجوړه ده. دا یې ورته وویل، بېرته روانه سوه. مګر لیوه په پسې سو. خوله یې خلاصه کړه چې دا اوس به یې سرکۍ ته ور حمله کول. د شا د خوا ناره سوه: کشه کشه! دا د بوټبه اواز و چې تبر یې په لاس کې و او هلته ولاړ و. شرموښ چې د بوټبه ناره واورېده، یو دم یې وځغستل. سرکۍ هیڅ نه سوه پوه چې څه کیسه ده. پر خپله لاره روانه سوه. سرکۍ یو د ګلانو ډک دښته ورسېده. د ځان سره وویل: څونه ښایسته! او بیا یې ویل: که زه د دې ګلانو څخه یوه دسته جوړه کړم او خپلې انا ته یې یوسم، هغه به څونه خوشحاله سي. شرموښ خو نو په پسې و. د سرکۍ دا خبرې یې واورېدې. د ځان سره یې وویل: د نجلۍ د مخه به زه ځان د سرکۍ د انا کره ورسوم. اول به یې انا وخورم، بیا به دا وخورم. کله چې سرکۍ ګلان شکول، په دې وخت کې شرموښ په ځغستا د نجلۍ د انا کره ورغلی. شرموښ د نجلۍ د انا د کور دروازه ور وټکول. ټک ټک. شرموښ د نجلۍ په اواز کې وویل: زه یم سرکۍ. د نجلۍ انا چې دروازه خلاص کړه، چې داسې یې وکتل، لیوه ولاړ دی او دې ته ګوري. اوس به تا ژوندۍ تېره کړم. وږي شرموښ دا وویل او د سرکۍ انا یې یوه ګوله کړه. د هغې کالي یې واغوستل او د هغې پر تخت پرېوتی. یو ګړی بعد شرموښ د سرکۍ اواز واورېدی چې د ځان سره یې انګولا پتنګولا ویل. بیا د دروازې د ټک ټک اواز راغلی. شرموښ په ارام غږ وویل: راځه لورکۍ. سرکۍ دننه ورننوته او پوښتنه یې وکړه: څنګه یې انا جانې، اوس ښه یې؟ شرموښ دا وارې په بد غږ وویل: ښه ته راغلې، تر اوسه تا ته منتظر وم.
سورکۍ وویل وی انا جانې اواز دې څنګه خراب سوی دی؟ پر ستوني مې درد دی قربانۍ کې. وی خوارکۍ انا جانې ښه خدای به دې ښه کړي، دا دی ما تا ته ګلان راوړي دي، دا د مالټې شربت او کلچې مې هم راکړي دي چې تا ته یې درکم. شرموښ وویل ته څنګه ښه لورکۍ یې، لږ رانږدې شه چې ودې وینم. سورکۍ هم ورنږدې شوه. سترګې یې د خپلې انا د خوب پر کالو وموښتې. وروسته حیرانه سوه او ویې ویل وی انا جانې دا څونه لوی لوی غوږونه دي دا خو لا ښه خبره ده چې ستا غږ په زوره واورم. وی انا جانې دا څونه غټې غټې سترګې دي دا خو لا ښه خبره ده چې ستا نانۍ منانۍ مخ ښه سم په ووینم. وی انا جانې څونه غټه خوله دې ده دا خو لا ښه خبره ده په دې به تا ښه وسا وخورم. یو دم شرموښ د ځایه راوغورځېدی او پر سورکۍ یې حمله وکړه. هلئ هلئ. سورکۍ غوښتل چې په نارو خلک را خبر کړي، مګر شرموښ هغه هم یوه ګوله کړله. څنګه خوند یې وکړي، اوس مې نو نس ډک شو، باید بیده سم. شرموښ پر تخت پرېوتی او خورخور یې شروع کړی. بیده سو. د شرموښ د خوب خورخور په ځنګله کې یو ښکاري واورېدی. ښکاري د ځان سره فکر وکړي، بیا یې وویل دا غږ خو د بوډۍ د کوره راوځي. وروسته یې ځان د بوډۍ کور ته ورسوی. کرار کرار راغلی، دروازه یې خلاصه کړه. شرموښ یې ولیدی چې پر تخت بیده دی او نس یې داسې پړسېدلی دی لکه ګین. د نس څخه یې کرار کرار چغې راوځي، مرسته مرسته موږ در وکاږئ. دا د سورکۍ او د هغې د انا غږ و. ښکاري د ځان سره وویل اوس پوه شوم، دا رذیل شرموښ 2 کسه خوړلي دي، هغوی تر اوسه ژوندي دي، باید هغوی وژغورم. ښکاري یوه تېره غچي راوړه، په هغه یې د شرموښ نس کړچ کړچ ورغچي کړ. یو دم سورکۍ او د هغې انا ځینې راووتې او دواړو وویل ښکاري ماما ډېره مننه چې موږ دې وژغورو. شرموښ تر اوسه بیده و. ښکاري وویل راځئ دې رذیل ته ښه سمه جزا ورکړو چې بل څوک داسې غلط کار ونه کړي. ټولو د باندې څخه ډبرې راوړلې، په هغو یې د شرموښ نس ور ډک کړي. وروسته انا استن او تار راوړل او د شرموښ نس یې پر وګنډي. راځئ چې یو ځای پټ سو چې هغه څه کوي. هغوی ولاړل او د کور د باندې د درختو او وښو شاته ورته پټ سول او منتظر پاته سول چې شرموښ راویښ شي. شرموښ راویښ سو او ویې ویل واه واه څنګه ښه خوب مې وکړ، مګر یو دم پوه سو چې نس یې دونه دروند دی چې له ځایه شور نسي خوړلی. زما نس ولې دونه دروند سوی دی؟ شرموښ خپل لاس پر نس تېر کړ او د کوره څخه راووتی. ولې دونه تږی یم؟ د څاه غاړې ته ورغلی. غوښتل یې چې سلواغه څاتور واچوي، خو نس یې دروند و چې د سلواغې پر ځای خپله څاتور ولوېدی. هلته مړ سو او ټول د شرموښ په مرګ خوشحاله. اوس انا جانه جوړه تیاره سوه. هغوی د مالټو په شربت او کلچو باندې میله جوړه کړه. واه واه د هغو په میله کې ډېر ساعت تېر سو. نو هغه و چې د سورکۍ د کور د بېرته تګ وخت راورسېدی. انا یې نصیحت ورته وکړی سورکۍ سیده کور ته ولاړه سې، پر لارې شیطانیانې ونه کړې، د سړک څخه لرې ولاړه نه سې، د بېګانهو سره خبرې ونه کړې، د ښکاري کاکا خبرې واورې. سورکۍ وویل پر دواړو سترګو انا جانې. بیا نو هغه و چې خوښ خوشحاله د خپل کور پر خوا د ښکاري سره روانه شوه.